افغان پانګوال میرویس عزیزي وایي افغانستان کې د سرطان درملنې روغتون جوړوم. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبې لپاره در سره سبسکرایب کړئ. افغان پانګوال میرویس عزیزي وایي غواړي افغانستان کې د سرطان درملنې یو پرمختللی روغتون، زیږنتون او د یتیمانو لپاره یو فعالنځای جوړ کړي. د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیز چې متحده عربي اماراتو کې یو له لویو پانګوالو دی، له BBC سره ځانګړې مرکه کې افغانستان کې د خپلو مرستندویه کارکوونکو په اړه غږېدلې. عزیزي ګروپ تېره وروژه میاشت کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره د متحده عربي اماراتو د دولت له یوه پروګرام سره د 10 میلیونه درهمو مرسته وکړه چې شاوخوا 29 میلیونه ډالره کېږي. د BBC خبریال له نوموړي وپوښتل چې ډېرو تمه لرله چې داسې مرسته په افغانستان کې بېوزلو سره وکړي. ښاغلي عزیزي افغانستان کې له بېوزلو سره د خپلو کړو مرستو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونو لپاره یې 10 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. هغه ویل زه افغانستان کې یو پروګرام لرم، همدا اوس زموږ ډیزاینران پر هغه کار کوي. زه کابل ښار کې 350 جریبه ځمکه لرم چې د طالبانو له راتګ وړاندې مې په 25 میلیونه ډالره اخیستې وه. موږ غوښتل هلته ښارګوټی جوړ کړو، خو اوس هلته ښارګوټی نه جوړوو. زه غواړم هلته د سرطاني ناروغۍ یو پرمختللی روغتون جوړ کړم چې د ناروغانو درملنه به پکې وړیا وي. زیږنتون او د یتیم پالنې مرکز چې 10,000 یتیمان به پکې زده کړه کوي، روغتیایي او نور خدمات به لري هم جوړوم. د دې 3 پروژو لپاره مې 10 میلیونه ډالر بیل کړي دي. نو افغانستان مې لا یاد نه دی وتلی. افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ درملنې لپاره روغتون نشته او دې برخه کې شته خدمات په نشته حساب دي. 2 کال وړاندې د افغانستان له سرطان سره د مبارزې بنسټ د بورډ مشر نسرین اوریاخیل ویلي وو د درملنې د امکاناتو او کافي معلومات نشتوالي له امله افغانستان کې د سرطان ناروغیو 15 ناروغان مړه کېږي. نوموړي د روغتیا نړیوال سازمان په حواله وویل هر کال افغانستان کې 20,000 کسان په سرطان اخته کېږي چې 15,000 پکې مړه کېږي. په افغانستان کې تر ټولو ډېر د تیو سرطان دی، ورپسې د معدې سرطان دی چې ډېری کسان پرې اخته کېږي. ښاغلي عزیزي په دې مرکه کې افغانستان کې د بانکونو پر وضعیت هم غږېدلی وای. راتلونکو څو میاشتو کې به پر خپلو خلکو خپلې امانتي پیسې وسپاري. زه د عزیزي بانک او اسلامي بانک د ونډوال په توګه خپلو ټولو مشتریانو سره ژمنه کوم چې د هیڅ یو مشتري یو ډالر یو افغانۍ به هم بانک کې نه پاتې کېږي او نه به طلب کېږي. دا خبره زه په ویاړ او جګه غاړه کوم. راتلونکو 3 میاشتو کې به له بانکه د پیسو راایستلو لپاره هیڅ محدودیت نه وي. کو 1 میلیون ډالر وي 1 میلیون اخیستی او کو $1 وي $1 اخیستی شي. 2 کال وړاندې طالبانو بیا واکمنېدو وروسته افغانستان له یو لړ بانکي محدودیتونو سره مخامخ شو. ښاغلي عزیزي وایي د طالبانو د واکمنۍ پیل کې له بانکونو د پیسو پر راایستلو لګول شوي محدودیتونه د بانکونو ژغورلو کې مرسته وکړه.